ته په الله قسم خورم په الله چې دې بچي له دې دیني تربیت نه یې کړی که نه او ته د ده نه ایربپتي او کیربپتي تی جوړ کړي او دی په بنګلو کې او په موټرو کې پاتې کړي دې ته هیڅ فایده نشي راکولی خو ستا دا بچی که فقیر او ملنګ پاتې شي که نه او الله او د الله پیغمبر دې ورته ښوولی او چېرته لاس اوچت کړي یا الله زما په پلار باندې خپل رحم وکړي دا قبر به راته نور نه ډک شي رڼاګانې به جوړې شي آخرت کې ورې درجې اوچتې شي کوشش دا کوئ چې شاته نیکعمله اولاد پرېږدئ چې ته د دنیا نه لاړ شي او ته خپله یو نښه پرېږدې چې او دا سړی نیکعمله و یو خو دا نښه پرېښودی چې او داسې سړی تېر شوی دا خو کافران هم دا نښې پرېږدي که نه د کافر بچي که نه نښه دا ده چې دا دغه پلاني زوی دی نو مطلب چې هغه و نه ته نښه دا پرېږده چې دا چې د چا زوی دی هغه نیکعمله سړی او ځکه دې بچي ته وګوره څنګه تربیت یې وله کړی او نیکعمله بچي مور پلار دپاره دعاګانې غواړي دا بېدینه خو والله چې خیرې پکې کوي او بل ورځ یو ملګری موږ ته لګیا و قیسه یې کوله د احمدشاه و دی ګواه دی وایي زمونږ خپلوان دي خپل پلار ته خیرې کوي وی الله دې تباه و برباد کړي چې را دومره مال یې موږ ته پرېښودی لویه جاکه جوړه شوې ده الله دې تباه کړي چې را دومره جاکه یې موږ ته پرېښودې ده چې ته د هغوی اختلافات راغلي وو د مال د لاسه هغه مال ډېر زیات نو الله دې تباه کړي چې را دومره لویه جاکه یې موږ ته پرېښودې په دې تا ته دعاګانې نه کوي سړیتوب ورته وښایه الله ورته وښایه پیغمبر ورته وښایه دینداري ورته وښایه جومات ورته وښایه ښه اخلاق ورته وښایه ښه کردار ورته وښایه که دی مالدار او که دی غریب وي دی به ستا ښه یادوي او ستا دپاره به دعاګانې کوي هسې تاسو چې ته دینداره سړي سره کښېنئ دینداره بچي سره وایي ستا دې پلار خو تاله څه نه دي کړي غریب وي لکه پلار یې غریب و بچو له سب جیدات څه نه دی ورکړی او ته ستا دې پلار خو تاله څه نه دي کړي دی به ډایرکټ تاله دا جواب درکړي چې ډېر څه کړي دي خو تقدیر کې ډېر مال نه و الله دې په هغه باندې رحم وکړي دا تربیت دی د مور پلار هغه بل چې سړیتوب پکې نشته ښه مالدار دی مړه وې هغه وخت کې ورسره دغه علاقه اخیستې وې دا ځمکې اخیستې وې دا هسې پروت و په سعودي عرب کې ټول عمر هغه څه کړي دي موږ خو خروسکو یې کړي دي دته ګناه نشتي دته پلار دین نه دی ښوولی دته مور دین نه دی ښوولی که دته یې دین ښوولی وی نن به دی داسې وی خو د ډېرو داسې به نه وی خو د ډېرو خو دا کوشش دی چې زما بچی به څه کې مخکې شي په دنیا کې بس خپل بچي دیني تربیت وله ورکړې سبا له به ته مړ پروت یې او دی به ستا دپاره څه کوي دعاګانې به غواړي